حدیث شریف کی راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کله چې خلق د ځان د پاره یو ښځه منتخبوي یا د خپل لور او خور د پاره یو زوم پیدا کوي، په دنیا کې څلور قوم دي. یو قوم یهود دي. یهود دا مال پرست دي، مال دا پیسې ته ګوري، دا چې خپل خور یا لور ورکوي همې په پیسو ورکوي، نور صفاتو ته نه ګوري. که چیرې پیسه پکې ډېره وه ورکوي یې، که پیسه نه وه نی ورکوي. دوهم قوم په دنیا کې نصارا دي. نصارا عیسایان یا نن سبا چې ورته خلک انګریزان وایي، دا دوستی کوي د حسن پر بنیاد، دا حسن پرست دي، دا ښایسته ګوري. او دریم جماعت په دنیا کې مشرکان دي. مشرک دا بیا نسب پرست دي، مشرکان نسب ته ګوري، زما د قوم دی ورکومه، زما د قوم نه دی نی ورکومه، لوی قوم دی ورکومه، لوی قوم نه دی نی ورکومه. دا بیا قوم پرست دي. څلورم قوم په دنیا کې هغه مسلمان دي. تاسو ټول وایئ الحمدلله، موږ تاسو یو. نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان به دوستی دا نه د مال پر بنیاد کوي، نه به د حسن پر بنیاد کوي، نه به د قوم پر بنیاد کوي. مسلمان به دوستی خالص او خالص د دین پر بنیاد کوي. فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین تربت یداک. نبی علیہ السلام خپل امت ته حکم کوي چې تاسې نکاح خپل لور یا خور چې ورکوي یا د خپل اولاد د پاره غواړي، دیندار کور وګوري، د دینداری پر بنیاد باندې دوستی وکړي. سعید ابن المسیب رحمه الله یک بزرگ بود، در خانه او یک دختر بود، بسیار حسین بود، عالمه بود. در اونمو زمانه که کدام امیر المؤمنین بود، امیر مسلمان ها بود. امیر المؤمنین او را خواستگاری روان کرد برای دختر او که دختر خود را به نکاح به ما بیتی. سعید ابن المسیب رحمه الله منع کرد که ما نمیتیم. اونمو کس، اونمو امیر 20,000 اشرفی، 20,000 طلا پیش کرد که ما میتیم دختر خود را به نکاح به ما بیتی. سعید بن المسیب رحمه الله منع کرد. یک چند روز بعد در حلقه درس او در میان شاگردای او یک شاگرد غائب بود. یک روز غیر حاضر شد، 2 روز شد، 3 روز شد، نه آمد. 4م روز که آمد، سعید بن المسیب استاد از او پرسان کرد. سعید بن المسیب بسیار کلان تابعی است، کلان محدث است. از شاگرد خود پرسان کرد که 3 روز شد که شما به درس نآمدی، چرا؟ اونمو شاگرد گفت که حضرت زن ما وفات شد، ما در مراسم او مصروف بودیم. سعید المسیب رحمه الله از او پرسان کرد که آل در خانه کی است؟ گفت در خانه تنها هستیم. پرسان کرد که 2 موروثی میکنی یا نمیکنی؟ گفت شوق خود داریم ولی طاقت و وس نداریم، زیرا که ما در خانه 2 درهم 2 روپه داریم بس. سعید بن المسیب رحمه الله او را گفت که ما حاضر هستیم که همراه شما دوستی کنیم، دختر خود را به نکاح به شما بیتیم. شاگرد گفت که حضرت استاد
ما خو طاقت وس نداریم که مهر او را ادا کنیم. استاد گفت که خفه نشوی، اونمو مهر که بر ذمه شماست، از طرف شما اونمو مهر به دختر خود ما میتیم. پس نکاح خواند، اونمو طالب به خانه رفت، در فکر بود، شب بود که چطور کار شد، الما چی کنیم، او را چطور به خانه بیاریم. آواز تک تک دروازه را شنید که بیرون شد. استاد است، دختر خود را هم آورده است که نمی امانت شماست. در اونمو زمانه انتخاب مردم نه به مال بود، نه به نسب بود، نه به حسن و خوبصورتی بود، فقط و فقط انتخاب مردم بر بنیاد اسلام و انسانیت بود.